جی نوې خبر راغله جناب چې وس زمونږ ملک پاکستان اسرائیل ته په حواله کېدو والده ولې د اسرائیل سره دا معاهده وکړله ولې د اسرائیل سره دا دسخط وکړلې چې ته مونږ د دې مشکلات نو بس د کینګ اف د ورلد جناب عمران خان نم خلاص کا نو چې تاسو نو مونږ به تسلیمو و مونږ به بیرته دسخط کو پښتنو پاکستانو 22 کروڑ عوام روزه اخیرنه چانس ته ګینه قسم درته د الله تعالی په ذات باندې خورما چې دا نه زیات 90 دن درې میاشتې کې په پاکستان اسرائیل ته پاواله شوی او هغه عمل به درمان اسرائیل وګي لکه څنګه عمل چې په دې برګ روزه کې په فلسطینیانو باندې کې نه به د جمعات نوم نشان وي نه به د منځ نوم نشان وي نه به څوک قران پاک په لاس کې راوړي زه درته ګوره وایم پاکستانو کچري आवाज نشو چتولې نو چې کم انسان د دې امریکای او د اسرائیل خلاف आवाज چتای نو کم از کم هغه سپورټ کوي ویډیو دومره شیر کوي دومره چې دا خبر لکه د طوفان دا خبر دغه کوي ځکه چې باقاعده معاهده وشول په دې خبره باندې او په دې خبره باندې به د ورځ دوه درې کې دسخط کوي چې موږ د کینګ اف د ورلد جناب د عمران خان نخلاص کا او تاسو موږ پاکستان په حواله کو ولی وس موږ غلامان شو زموږ د ملک ټیکداران شو چې ځان ته پاکستاني پوج وي زموږ د ملک ایسای شو چې ځان ته د پاکستان د ټول دنیا طاقتور ایسای وي ملک یې لاړ اسرائیل ته په حواله کو دا ته ګوره وایم پاکستانو راوچت شه دغه یو سړی راټینګ کینګ اف د ورلد جناب عمران خان ګینه د الله تعالی په ذات درته قسم خورم چې ملکم ګوره د اسرائیل ته ورته پاواله کیږي په یو قانون کې پاواله شو بس خبره